فرانسې ولسمشر ماکرون پرون شپه د افغانستان امنیتي وضعیت په هکله تلویزیوني وینا کې ویل فرانسه حکومت په پام کې لري چې د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې تر ګواښ لاندې دي، خو دا هیواد په لویه کچه له افغانستان څخه د خلکو ایستلو پلان هم تر اوسه نه دی طرحه کړی. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، افغان میډیا تازه او مهم خبرونه واورئ.